سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او د صحت په کلو کې به نغښتي یاست. یو ځل بیا درته د یاران کلیک یوټیوب چینل له لورې د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. نننۍ ویډیو د مخ اضافي ویښتانو باره کې ده. د مخ اضافي ویښتان څه ډول له منځه یوسو. په دې وروستیو کې د لیزر خبرې ډېرې کېږي. ډاکټران داسې دروغ اعلانونه خپروي چې د دوی په وینا د لیزر په واسطه د مخ اضافي ویښتان د تل لپاره له منځه وړل کېږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. څېړنو ښودلې ده چې د مخ اضافي ویښتان د تل لپاره په لیزر باندې له منځه نشي تللی. که چېرې یو کس په لیزر باندې د مخ اضافي ویښتان له منځه وړي، نو له یو څه مودې وروسته به هرومرو په خپله بیا ځلې رخیږي. د مخ او بدن د نورو غړو اضافي ویښتان په راز لارو له منځه وړی شو، لکه په کښلو او یا له اړوندو ښودل شویو خوړو او میوو څخه په ګډه اخیستنې سره. که چېرې یې په داسې ډول وکږو، په کوم ډول چې له ریښو راسره راووځي، نو د بیا ځل شنه کېدو او راختلو موده به یې ځنډ وکړي او د څو ځله په راایستلو سره به خپله له منځه ولاړ شي. که غواړئ د مخ اضافي ویښتان مو له منځه یوسئ، نو د هګۍ سپین راواخلئ او د مخ په اړوند برخه یې وموښئ چې دا کولی شي د مخ اضافي ویښتان له منځه وړلو کې درسره مرسته وکړي. که غواړئ د مخ اضافي ویښتان مو له منځه یوسئ، نو په یو څه اندازه بوره او اوړو په اوبو کې سره خل کړئ او په مخ یې وموښئ، چې دا کولی شي د مخ ویښتان له منځه وړلو کې درسره مرسته وکړي. بل ځای ویلی شو چې د هګۍ سپین، بوره او اوړه سره ګډ کړئ او تر څو هغه پورې یې ووهئ تر څو چې د هغې خمیرې شکل او جوړښت نه دی غوره کړی، او وروسته له هغې پر مخ وموښئ او تر هغې پرېږدئ تر څو چې وچ نه وي، او په یاد ولرئ چې څو ځله دا کار تکرارول د دې لامل ګرځي چې ویښتان مو له منځه یوسي. بیا هم یادونه کوم چې لیزر کولی شي د ویښتانو وده کمزورې کړي، خو د تل لپاره یې له منځه نشي وړی.